ټول وظیفه لرئ، کار لرئ، معاش لرئ، خپل د میاشتنۍ خرچه راویستلی شئ، خپل هم د کورم. مګر که چیرې یو میاشت معاش در باندې قطع شي، چی کوي؟ ټوله خرچه دی خرابېږي. دغه دپاره ته باید صرف معاش ته په تمه نه اوسې، ته باید یو دوه درې نور پاسیو انکم ولرې چې هغې لار نه وکولی شي تا ته عاید راشي. که څوک وظیفه او معاش هېڅ شی نه لري، هغوی هم کولی شي دا لارې تعقیب کړي. ډېرې ښې لارې دي. دې په ځای چې ته کار وکړې، هغې معاش ته منتظر اوسې، هغه هم در سره وي، دې خوا نه هم درته سایټ نه یو څو روپۍ اضافه عاید راتلی شي. دې ویډیو کې یو څو دغسې کارونه دي چې کولی شي ته اضافه عاید خپل ځان ته ترلاسه کړي. نو یو دانه به راځو، په خبرې کوو، تشریح کوئ، ګورو چې کوم یو چاته ښه ده، هغه به تاسو خپله ډیسایډ کوئ، وبه ګورئ، تصمیم ونیسئ، او کوم چې پوهېږئ ته دا ډېر ښه کولی شي، هغه شروع کوه. ورو ورو بیا پس ته بل باندې تحقیق وکړه، هغه هم شروع کولی شي. 3-4 هم شروع کولی شي. خو که ته چیرې ورباندې مسلسل کار وکړي. اوله خبرې، اول نقطه چې باید نظر کې ونیسو، دا ټول شیان ډیجیټل دي. ولې کارونه ټول ډیجیټل شوي دي، ټول کمپیوټر لار نه کېږي. نو دا کارونه هم دغسې د کمپیوټر له لارې کولی شي ته ټول تعقیب کړي. اول نقطه باندې راځو چې اول څه شی ده، ته کولی شي چې ټمپلیټس خرڅ کړي. ټمپلیټ څه ته وایي؟ اول خو ټمپلیټ داسې یو تیار شوی جوړ شوی پروژه ده چې هغه کولی شي نور خلک استفاده کړي خپل کارونو کې. مثلا ګوګل کې تاسو سی وي سرچ کوئ، سی وي ټمپلیټونه شته دي. پریزنټیشن سرچ کوئ، پریزنټیشن ټمپلیټونه شته دي. لوګو ټمپلیټ شته ده، لوګو انیمیشن ټمپلیټ شته ده. د فاینانس ایکسل شیټ ټمپلیټونه شته دي. سوشل میډیا ټمپلیټونه شته دي. نو دا چې خلک شته دي، مفته خلکو ته نه دي ایښي، هغې نه هغوی عاید لري. دغسې ته هم کولی شي چې ټمپلیټونه جوړ کړې، اپلوډ یې کوي. ویب سایټونه شته دي، نو هغه ویب سایټ نه ته میاشتنی اضافه عاید تا ته راتللی شي. ته اوس څه کې مهارت لري؟ که ګرافیک ډیزاین کې مهارت لري، د ګرافیک مربوط سوشل میډیا پوسټرې، انیمیشنز، انیمیټډ پوسټرې، سټوریانې، لوګو ډیزاین، پریزنټیشنز چې څه هم دي د ګرافیک کې، ته کولی شي چې هغه جوړ کړې، اول ته ویب سایټ کې اپلوډ کړې، د هغې لار نه وکولی شي چې ځان ته اضافه عاید ولري. یو دفعه دی چې جوړ کړه، ضرور نه ده چې ته به هر دفعه جدا جوړه. یو دی چې جوړ کړه، هغه سلهاو دفعه خرڅېږي. نو که قیمت یې بیخي کم از کم $1 مو نیسو، د میاشتې یو پروجیکټ د 100 نفره واخلي، نو هغه $100 شل میاشت کې دی. دغسې که ته 100 پروجیکټه ولرې، هر یو چې میاشت کې تا ته $10 هم راوړي، نو 100 نه تا ته ډېر شی پیسې جوړېږي. کولی شي یو ښه عاید اضافه یو بل ځای نه ولرې ته. نو کوم ویب سایټونو کې اپلوډولی شي؟ ETSY په نوم یو ویب سایټ ده، کریټیو مارکیټ په نوم ده، سټوري بلاکس ده، انواټو ده. دا ټول ویب سایټونه دي. ته کولی شي خپل ټمپلیټونه پکې اپلوډ کړې، او که خپل ویب سایټ لري جوړ کړی دی، هغه کې هم ته کولی شي یو برخه صرف د ټمپلیټ خرڅول دپاره ولري. که ته فاینانس کې تکړه، یو فاینانس ایکسل شیټ جوړ کړه. که ته ویب سایټ ډیزاینر یې، د ویب سایټ ټمپلیټونه جوړ کړه، اپلوډ یې کړه په دې پلیټفارمونو کې، نو هغه چې څوک اخلي، هغې نه کولی شي ته ډېر ښه اضافه عاید ولري. دا یو طریقه ده، ټمپلیټونو خرڅولو له لارې څنګه کولی شي ته اضافه عاید ولري. دویمه لاره چې ده چې ته کولی شي آنلاین کورسونه خرڅ کړي. آنلاین کورسونه څه رقم؟ ته ښه مهارت لري، ښه زده کړه لري، ښه تعلیم لري، ښه داسې یو سکل لري چې هغه ته د خلکو ډېر ضرورت ده. ته کولی شي هغې باندې کورس ریکارډ کړي، ویډیوګانې ریکارډ کړي، ښه های لیول کې. دا نه د یوټیوب کې خو ډېرې ویډیوګانې شته دي، هر څه مهیا دي خلکو ته چې هغه ځای نه ترلاسه کړي، ویې ګوري. خو تا کورس کې باید داسې یو یونیک پوینټ وي، داسې ډیټیل سره اوسي چې هغه کې خلک راشي، پیسې ورکړي، نو پوه شي چې دا پیسې د ما بې ځای نه دي تلي. صحیح کورس ده، کانټنټ د باید صحیح اوسي، کوالټي د کانټنټ د کورس د باید صحیح اوسي. ډېر نقطې دي چې هغه ته په نظر کې ونیسئ او کورسونه ریکارډ کړئ. هغې کورس خرڅول نه ته کولی شي چې ښه عاید ولري. نو دا هم ډېر یو ښایسته طریقه ده د عاید. ویب سایټونه هم شته دي. بوستیو لرنه خپله همدغسې د آنلاین کورسس یو پلیټفارم ده، هر څوک کولی شي راشي خپل کورس ریکارډ کړي، که پښتو کې، که دري کې، که انګلیسي کې اوسي، هره ژبه کې چې اوسي، میاشتنی اضافه عاید هغه کورسونه هغه ته راتللی شي. نو دا هم دومره لاره ده چې څنګه کولی شي ته یو اضافه عاید غیر د دې نه چې ته لاړ شي وظیفې ته کار وکړې 8 ساعته، هغه هم در سره شته ده. دې خوا نه یو اضافه میاشتنی خپله درته را روان ده. درېیمه لاره دا ده یوټیوب چینل. ته کولی شي ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړې، خو دا به زه ونه وایم چې دا ډېر اسان ده. اوله کې ډېر زیات زحمت غواړي چې تر څو هغه ته په پښو ودرېږي. چې په پښو ودرېږي بیا خپله نو روان ده، خپله تا ته هغه د پیسو جنریشن یا کم عاید چې د هغې طرف نه راځي، او ته کولی شي چې میاشت کې که یو ویډیو هم اپلوډ کړې، اسانه کې تا ته خپل همغه اضافه عاید چې کوم ته تصور لرې درته راځي. دا ټق ټوق چې ټوله ورځ ډوډۍ تیاره ده، نو هغه به لږ زره صبر وکړو. دا ویډیو زه ختمه کړم تاسو ته، بیا به زه لاړ شم
ډوډۍ به وخورم که اوس یې وخورم خو ځه پرېږدی یوټیوب چینل دپاره ته باید چې شی وکړې ښه ښایسته داسې یو کامره باید ولرې لایټ باید ولرې دغسې سیټ اپ باید جوړ کړې نو هغه باید د تا د کانټینټ لاره معلوم اوسي چې ته څه شی اپلوډوي اوس یوټیوب کې موږ ډېر قسم کانټینټ لرو او بله خبر دا کامره او لایټ دونه قیمتي ضرورت هم نشته ته موبایل کې هم کولی شي ځان ته یو وړکی لایټ هم کولی شي مقصد دونه چې ته ښکاره شي او منظم فکر ټول تا ته اوسي داسې ګډ وډ ځای نه اوسي چې خلکو فکر ټول تیت اوسي بله خبر دا چې یوټیوب کې باید ته خپل طرف معلوم کړي چې ته کوم قسم کانټینټ اپلوډوي آیا فني دي خندا والا دي ایجوکیشنل دي ولاګونه ریکارډوي پادکاسټ ریکارډوي دا باید ته معلوم کړې دا نه چې رانډم هر شی دی چې زړه اپلوډوي خلاص هغې طریقې نه زر رسېږي دې په ځای چې ته ګډ وډ شیان اپلوډ کړې یو نقطه دی چې برابر اوسي ته زر کولی شي چې خپل یوټیوب چینل دی مخکې اوسې دا درېیمه لاره ده دا کس وګوره تیر شو درېیمه دفعه د ډوډۍ غږ راته کوي خو یو بل هم درته وایم چې بله کومه لار ده د خپل د کور یا کوم پراپرټي چې لرې هغه په کرایه باندې ورکول او هغې نه عاید درلودل اوس ته باید چې زه ما کور درلودو دونه مالدار ولم ما به تا ویډیو ته ولې غوږ نیوه چې پیسې پیدا کړم کور ضرور نه ده چې ته پیسې ولرې یا خپل شخصي کور دی هغه په کرایه ورکوم ورکولی شي خو که کوم کور کې ته اوسېږې هغې کې اضافه 2-3 کوټې دي ته کولی شي هغه کوټو نه اضافه عاید ولرې ته هر ملک کې چې اوسېږې ډېر خلک دي چې افغانستان کې دا رواج باید اوس مونږ شروع کړو مونږ همدغه کار کوو کورس هم پرې ریکارډ کړی دی ایر بی ان بي په نوم تاسو کولی شئ هغه مکمل کورس وګورئ افغانستان ته فکر وکړئ چې څونه اوس ټورسټ راځي خلک راځي خارج نه ګوري هغه اوس هوټلو کې اوسېږي دې طریقې نه چې ته خپل کور ورته په کرایه ورکړې یو کوټه چې دغسې زه یو کوټه لرم جدا ده هر څه جوړ دي ته کولی شئ چې هر څوک راشئ د 3 شپو ته یو شپه ته یو هفتې ته یو میاشته دا کوټې تاسو خدمت کې شپې دغه نه کرایه ده خلاص خپل کور که لرې خو بیا نور نه نور ته کولی شي چې هغه خپل مکمل کور په کرایه ورکړي ته چې پوه شولې یو څه لاره در پیدا کړه ته کولی شي نور کورونه په کرایه ونیسئ ایر بی ان بي کې اپلوډ کړئ او خلکو ته وایي چې دغه ځای زه تاسو ته په دې منطقه کې په خدمت کې لرم ته راشه چې څونه وخت ته اوسېږې دغه کرایه ده مشکل شی ده خلک ډېر هوټلو کې نشي پاتې کېدلی قیمته هم دي زیاتره وخت هغه هوټل په ورته پیدا کېږي نه په هغه ځای کې چې هغه غواړي نو نږدې د تا کور به وي تا ته هم عاید را برابرېږي هغه ته هم یو ارزانه ځای پیدا کېږي دا اوس ډېر ملکونه په همدغه طریقې سره خپل کورونه خپل یو کوټه اضافه لري 2 کوټې اضافه لري مکمل کور یو ځای کې پروت ده هغې طریقې نه دا خپل عاید ترلاسه کولی شي نو دغه څو پوینټونه ول چې غوښتل مې تاسو سره شریک کړمه دې ویډیو کې چې خوښه شوي مو سي خو ډېر ښه شروع پرې وکړئ او ویډیو هم شریک کړئ نور څوک داسې ځایان لري یا داسې مهارتونه لري چې د دغه څو لارو نه کولی شي عاید ترلاسه کړي ورته یې وښیئ چې دغه ده وروره شروع پرې وکړه نو